مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم نبوي سيرت سيد الكونين والثقلين محمد په دې خبرونه کې به تاسو ته د رسول الله صلی الله علیه وسلم د ژوند حالات په تفصیل سره وړاندې شي. تعليم الإسلام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، محترم ورونو، موږ د مکې مکرمې د فتح واقعات بیانول او قصه دې ځای ته رسېدلې وه چې د مسلمانانو 10,000 نفریز لشکر د شپې په وادي فاطمه کې واړول او د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په امر ټول لشکر اورونه بل کړ. عباس رضی الله تعالی عنه چې د مسلمانانو په لشکر کې دی فکر وهي او د ځان سره وایي که دغه لشکر په زور او جنگ مکې مکرمې ته داخل سي قریش ټول تباه کیږي. د قریش یو نفر هم ژوندی نه پاتې کیږي ځکه د قریش شمیر اصلا هم لږ دی. هو دوی د عربو اشراف او مشران وه خو عدد یې لږ و او که اوس دغه لشکر په جنگ او وژنه مکې مکرمې ته ننوځي نو د قریشو قبیله ختمیږي او څوک یې نه پاتې کیږي. عباس رضی الله تعالی عنه دا شو بلل چې د قریشو څخه وغواړي چې به له جنگ تسلیم شي او دغه لشکر په زور او جنگ مکې مکرمې ته نسی داخل. نو په دغه شپه د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم پر غاتره سپورسو او د لشکره څخه د مکې مکرمې پر طرف ورووتی غواړي چې په دغه منطقه کې یو څوک وویني او ابو سفیان ته ولېږي چې به له جنگ تسلیم شه. په والله دغه لشکر په مقابل کې هیڅ قوت او طاقت نه لري. دا خو دلته حضرت عباس رضی الله تعالی عنه د لشکره څخه ورووتی. هلته په مکه مکرمه کې ابو سفیان او د قریش نور مشران سره ناست دي خبري او مشورې سره کوي. هغه نور ورته وایي یا ابو سفیان په دغه اوس ورځو کې د مدینې منورې د طرفه څخه هیڅ حال نه لرو او څوک هم د هغې خوا څخه نه راځي چې پوښتنه ځینې وکړو. خبرونه او معلومات قطع دي او دا عجبه ده. پخوا به همیشه د هغه ځای څخه نفر راتله او حال به راوړي خو اوس به خبره پاتې یو او دا بیرسته چې مسلمانانو زموږ د حملې نیت کړی وي او زموږ په بې خبرۍ کې حمله را باندې وکړي. نو ته مدینې منورې ته ولاړ شه او د محمد صلی الله علیه و آله وسلم سره خبري وکړه. خو ستا اصلي مقصد به دا وي چې هلته وګوره معلومات وکړه. که محمد صلی الله علیه وسلم ته لوی او قوي لشکر راټول شوی وو نو مکه ور تسلیم کړه ځکه موږ نه غواړو چې مسلمانان په جنگ او زور مکه مکرمه ته را داخل شي. که بیا چیرې کوچنی او ضعیف لشکر ورته راټول شوی وو بیرته راسه او جنگ ورسره کوو. سبحان الله، قریش لا تر اوسه پر جنگ ټینګ دي او د جنگ خبري کوي. نو ابو سفیان ته د نورو مشرانو د طرفه دغه وظیفه ورکول شو مګر ابو سفیان غواړي چې دغه سفر څخه ځان خلاص کړي ځکه یو وار د مخه تللی وو او بے فائدې بیرته راغلی
اوس نه غواړي چې بیا ولاړ شي. نو په دغه شپه د مکې مکرمې څخه راووتی. حکیم ابن حزام چې د قریشو بل مشر دی دا هم ورسره ملګری دی. د مدینه منورې پر لار ګوري چې ممکن د هغه طرفه څخه یو څوک راسي او د معلومات ځنی وکي چې په مدینه منوره کې څه حال وو. نو د مدینه منورې پر لار یو څه مخته ولاړ چې شاید یو څوک را رهوي. کګوري اورونه بل دي، دونه اورونه بل و چې مځکه ټوله نیولې و، ځکه د هرې خیمې و مخته اور بل و. د چې ورته وکتل پوسو چې دا ډېر لوی لشکر دی. نو یا حکیم ابن حزام ته ویل دا څوک دی؟ دا د چا لشکر دی؟ په والله څوک د دې لشکر د جنگ طاقت نه لري. واقعا هم 10,000 نفریز لشکر دی، لوی لشکر دی. ابو سفیان د حکیم ابن حزام سره دغه خبرې کوي. په دغه وخت کې یو بل دریم نفر هم د مکې مکرمې څخه راوتلی دی چې هغه بدیل ابن ورقا د خزاعه د قبیله مشر او رئیس و. هغه خزاعه چې د بنو بکر قبیله د قریشو په ملګرتیا 20 نفره وروجلی و. او هغه جنگ د حدیبیه د صلح د ماتېدو او د مکې مکرمې د فتح سبب وګرځېدی. نو دغه بدیل هم راوتلی دی. دی بیا ولی راوتلی دی؟ ځکه دی پوهېدی چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د لشکره سره راځي. نو هغه به همیشه په انتظار وو او تر مکې مکرمې د باندې به د معلوماتو د پاره راوتی چې آیا د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم لشکر را رسیدلی دی که یا. نو بدیل ابن ورقا د لشکر د راتګ د معلوماتو د پاره راوتلی دی. ابو سفیان او حکیم ابن حزام راوتلی دي. ګوري چې د مدینه منورې د طرفه یو څوک راسي او دوی د حالات معلومات او پښتنې ځنی وکي. او عباس ابن عبد المطلب رضی الله تعالی عنہ بیا د لشکره راوتلی دي په یو چاپ سیګرځي چې ابو سفیان ته ورولېږي چې به له جنگ تسلیم سه. دغه څلور نفره په دغه شپه کې تر مکې مکرمې د باندې راوتلی دي چې هر یو یې جلا جلا مقصد لري. اول بدیل ابن ورقا د ابو سفیان سره مخامخ او یو ځای سو. ابو سفیان پښتنه ځنی وکړه چې دا څوک دی؟ بدیل ویل نیم خبر. بدیل پوهیږي چې دا د مسلمانانو لشکر دی، مګر ابو سفیان ته منکر سو، غواړي چې قریش نسی پو او به خبره پاتوي. نو اوس د دې د پاره چې د ابو سفیان فکر واړوي ویل شاید دا د خزاعه قبیله یعنی زما قبیله وي او ستاسو سره د جنگ اراده وي، ځکه تاسو د دوی نفر ور ووجل. ابو سفیان هوښیار وو، ویل یا بدیل خزاعه تر دغه لږ دي، خزاعه دونه لشکر نه لري. بدیل رضی الله تعالی عنہ وویل شاید حوازن وي. ابو سفیان ویل یا حوازن هم نه دي، هغه هم دونه لشکر نه لري. دوی په دغه خبرو کې و چې عباس رضی الله تعالی عنہ د دوی خبري واورېده. عباس رضی الله تعالی عنہ وایي والله زد رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم پر غاتر سپور وم چې د ابو سفیان خبرې می واورېده چې ویل ما هیڅ کله دونه اور او دونه لشکر نه دی لیدلی. او بدیل ورته وویل دا خزاعه دي ستا د جنگ د پاره راغلي دي. ابو سفیان ویل خزاعه تر دې لږ دي. عباس رضی الله تعالی عنہ وایي ما د ابو سفیان आवाज وپیژندی. نو می ورته ویل یا ابا حنظله. هغه ویل څوک یې؟ ابو الفضل یې؟ ما ویل هو. ویل دا څه خبر دی او دا څوک دی؟ عباس رضی الله تعالی عنہ ویل دا رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دی. ټول عرب یې ستا د جنگ د پاره راوستلی دي، تسلیم سه. کما کې مکرمه ته په زور داخل سو والله دا به د ابد د پاره د قریشو هلاک وي. قریش نیست او نابود کیږي. رښتیا هم ابو سفیان چې دا حال ولیدي پوسو چې هیڅ می په وسه نه دی پوره. نو ابو سفیان ویل اوس چاره څه ده؟ ستا په فکر او نظر زبایت څه وکم؟ عباس رضی الله تعالی عنہ ورته ویل په والله که د مسلمانانو لاس ته ورغله سر دې در پرې کوي. نو زما سره پر دغه غاتره سپورسه چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته دې ورولم او د هغه څخه ستاده لپاره امان وغواړم او مکه به له جنگ ور تسلیم ک.
چې مکه مکرمه ته به له جنگ داخل سي او څوک ونه وژل سي. ابو سفیان چې بیره اخیستی وو ول اوس زما سر د دوی پکار دی او دوی د جنگ د پاره راغلي دي، کما وویني وژنی می زه څنګه در سره ولاړسم. ابو سفیان بیریږي وایي اوس خو صلح پای ته ورسېده او دا لشکر د جنگ د پاره راغلي دي، که زه هلته ورسم او هر چا ولیدم وژنی می. خو عباس رضی الله تعالی عنہ ورته وویل زه امان در کوم، زما سره راځه. نو یا ابو سفیان د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم پر غاتره تر شا ور سره سپور کوي او د مسلمانانو د لشکر پر طرف ور رهیس و. غواړي چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته ورسي او هغه دوه نفر یعنی بدیل ابن ورقه او حکیم ابن حزام و مکه مکرمه ته ولاړ. اوس عباس رضی الله تعالی عنہ او ابو سفیان لشکر ته راورسېده. لکه مخکې چې مو درته ویلي و د لشکر د پیردارانو او امنیت مشر او قومندان حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ. کم وخت چې عباس رضی الله تعالی عنہ او ابو سفیان لشکر ته راورسېده، هر پیردار چې به ولیدي ویل به د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم اکا او د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم پر غاتر پرېږدي، اجازه ورکړي. د شاو نفر ته نه ګوري او نه ورته متوجه کیږي. څو و عمر ابن الخطاب رضی الله تعالی عنہ ته ورسېده. هغه ویل دا څوک دی او ورته راولاړ شو. کم وخت چې ابو سفیان ولیدي نو یې په لوړ आवाज وویل ابو سفیان د الله دشمن، الله لره د حمد وي چې بل عهد او امانه په لاس راکړي، یعنی اوس صلح نسته او ته په لاس راغله. نو یې تر پر راپورته کړ غواړي چې وې وژني. مگر عباس رضی الله تعالی عنہ پر ځخ کړ ویل یا عمر د زما په جوار کې دی. حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ ویل دا د کفارو مشر دی، دلره جوار نسته. حضرت عباس رضی الله تعالی عنہ بیا وویل د زما په جوار کې دی. اوس عمر رضی الله تعالی عنہ غواړي چې وې وژني، مگر عباس رضی الله تعالی عنہ جوار ور کړی دی، نه پوهیږي څه وکړي. نو د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د خیمه پر طرف په چابکی ورهیسو او زغلی. دلته عباس رضی الله تعالی عنہ پوسو ک عمر رضی الله تعالی عنہ ورسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته ورغلی او د ابو سفیان د وجلو اجازه ځنی واخسته نو یې وژني. ځکه ورته وبوي یا رسول الله ابو سفیان مو ونیوي د وجلو اجازه راکوي او که ورغلی شاید اجازه هم ځنی واخلي. عباس رضی الله تعالی عنہ وای ما هم د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د خیمه و طرف ته غاتره ورچابک کړه. هغه یو پر څور زغلی او بل بیا غاتره په څور زغلوي. مگر عمر رضی الله تعالی عنہ اول د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و خیمه ته ورننوتی. اول یا رسول الله الله جل جلاله ابو سفیان بیل عهد او ذمه پلاس راکی. عباس رضی الله تعالی عنہ وای زه هم د غاتر څخه وروغورځیدم او خیمه ته ورننوتم او ما ویل یا رسول الله ما جوار ور کړی دی. عباس رضی الله تعالی عنہ وای ما د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم تر زنه لاس ورلاندې کی لکه یو څوک چې وچاته زاری کوي او ورته ومي ویل نن شپه به د ابو سفیان سره بیل ما څخه بل څوک خبري نه کوي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و فرمایل یا عباس ابو سفیان ستا خیمه ته در سره بوزه او سهار یې ما ته راوله. عباس رضی الله تعالی عنہ وای ابو سفیان ما را سره بوتی او په سهار کې می رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته راوستی. کوم وخت چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ولیدي نو یې ورته وویل یا ابا سفیان آیا د دې وخت ندی راغلی چې شاهدی ادا کې چې لا اله الا الله؟ ابو سفیان ویل څونه حلیم او کریم یې او څونه د صله رحمی خاوند یې. کچیر بیل و الله څخه نور الها وای مشتبه نن فائدہ را رسولې وای نو بیل دغه و الله څخه نور الها نسته. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ورته وویل آیا د دې وخت ندی راغلی چې شاهدی ادا کې چې زه رسول الله يم؟ ابو سفیان ویل په دغه باره کې مې تر اوسه په زړه کې یو شی شته،
یعنی تر اوسه په دې کې شکمن یم چې ته رسول الله یې. دلته عباس رضی الله تعالی عنہ ورته ویل یا ابا سفیان مسلمان سه او د مخ تر دې چې سر دې پریسي شاهدی ادا کړه چې لا اله الا الله وان محمدا رسول الله. او په والله که مسلمانان په زور مکه مکرمه ته داخل سو دا به تر ابد د قریش ذلت وي. اسلام غالب او ښکارا سو او ته تر اوسه په شک یې. نو ابو سفیان مسلمان سو مگر په خله. نو یو ویل اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله. دا خو یې په خله وویل مگر په زړه کې تصدیق نه و چې په دې به بیا په ورسته کې پوسو. ابو سفیان و رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته وویل یا رسول الله آیا د مکه مکرمه و خلق ته امان ورکوي؟ دلته بیا عباس رضی الله تعالی عنہ مداخله وکړه ویل یا رسول الله ابو سفیان داسې سړی دی چې فخر یې خوښ دی. داسې یو امتیاز ورکه چې په هغه سره فخر وکړي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و فرمایل هو هر څوک چې د ابو سفیان کور ته ننوځي هغه په امان دی. ابو سفیان په دې امتیاز خوشاله سو مگر وی یا رسول الله زما کور کوچنی دی دون نفر نه ځایوي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و فرمایل که څوک مسجد الحرام ته داخل سو هغه په امان دی. ابو سفیان ویل دا هم کفایت نه کوي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و فرمایل هر څوک چې په خپل کور کې کښینی او دروازه په ځان پسې وتړي هغه هم په امان دی. ابو سفیان ویل هو دا عام او پراخه امان دی. اوس نو په مکه مکرمه کې لکه بندیز چې ولګېدی. ځکه د دې خبرو معنا دا ده که موږ مسلمانان مکه مکرمه ته داخل سو او هر څوک مو د باندې پر لارو ولیده هغه لره امان نسته. امان چیرې دی؟ د ابو سفیان په کور کې په مسجد الحرام کې او هر څوک چې په خپل کور کې کښینی او دروازه په ځان پسې بنده کې هغه په امان دی. مگر هر هغه څوک چې پر لارو او کوڅو ولیدل سي هغه وژل کیږي. ابو سفیان په دې امان خوشاله سو او غواړي چې ولاړ سي قریش خبر کی. نو مخ پر مکه مکرمه رهیسو. عباس رضی الله تعالی عنہ هم ورسره دی. خو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و عباس رضی الله تعالی عنہ ته ورغخ کړ. هغه بیرته راوګرځیدي او ابو سفیان یوازې رهیسو. دلته رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و عباس رضی الله تعالی عنہ ته ځینې امرونه او لارښوونې وکړه. بیا نو عباس رضی الله تعالی عنہ هم په ابو سفیان پسې رهیسو او هلته نږدې و مکه مکرمه ته چې د دوه غرو په مابین کې و مکه مکرمه ته د ننوتلو لار تیر سوی و. دلته عباس رضی الله تعالی عنہ په ابو سفیان پسې ځان ورورساوه او ژغې پر وکړي ویل یا ابا سفیان ودرېږه. ابو سفیان چې په خپل چرت کې ډوب او حواس یې بایللي و تر شا یې وکتل او وبېرېدی ویل غدر کوي یا بني هاشم. عباس رضی الله تعالی عنہ ویل یا غواړم چې خبرې در سره وکم. ابو سفیان ویل نږدې و چې زړه مې درېدلی وای ودې بیرولم خو یو څه په آرامه به دې راته ویلي وای چې صبر وکړه یو څه درته وایم. داسې یو دم دې غږ را باندې وکړي چې ودرېږه زه دې وبېرولم. عباس رضی الله تعالی عنہ ویل والله ما ګمان نه کاوه چې ستا بیره دې و دې اندازې ته رسېدلې وي چې د غږ بیرېږه. ابو سفیان ویل شه څه وایه؟ عباس رضی الله تعالی عنہ ویل نه يم خبر. فقط رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم امر کړم چې دغه دوه غرو په مابین کې پر دغه ځای دی ودروم. دوی دالته ودرېده او هلته رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم لشکر امر کړي چې حرکت وکړي. مگر هو د رسم گذشت پر قسم د ابو سفیان و مخ ته تیر سي. اوس نو چې د سه شنبه د ورځې سهار دی او د هجرت د اتم کال د روزې د میاشتې ولسمه ده. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم او اسلامي لشکر د وادي فاطمه څخه چې مر الزهران ورته ویل کېده د مکه مکرمه و طرف ته حرکت وکړي.
د لشکر اوله ډله چې مقدمه وه د خالد ابن ولید رضی الله تعالی عنه په قومنداني، هغه د بني سلیم قبیله ده چې 1000 نفره د آس سپاره او ټوله په اسلحه پټ وه. دغه ځای ته راورسېده چې عباس رضی الله تعالی عنه او ابو سفیان دواړه په غره کې ناست دي. ابو سفیان دغه قبیله ونه پیژنده، ویل یا عباس دا څوک دي؟ عباس رضی الله تعالی عنه ویل دا بني سلیم دي. ابو سفیان ویل زموږ او د بني سلیم یې سره څه؟ زموږ او د هغو په مابین کې خو هیڅ اختلاف او مشکل نشته، دوی ولې راغلي دي؟ بیا بله قبیله تیره سوه، بیا بله قبیله، خو هره قبیله چې تیریږي ابو سفیان د عباس رضی الله تعالی عنه څخه پوښتنه کوي چې دا څوک دي او هغه یې ورښیي. ابو سفیان د هرې قبیلې سره وایي چې زموږ او د دوی سره څه. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ټول قبیلې امر کړی وي چې د ابو سفیان پر برابرۍ ورسي، په لوړ آواز به 3 تکبیره وایاست، الله اکبر الله اکبر الله اکبر. دغه قبایلو په لیدلو سره د ابو سفیان زړه نور هم ولوېدی او پوښتنه به کول دا څوک دي دا څوک دي. د عربو ډیری قبیلې سره یو ځای شوي وي چې هغه قبیلې جهینه، غفار، مزینه، سلیم، تمیم، اسد او قیس څخه عبارت وي. او بیا په آخر کې یو مجموعه یا د لشکر یو حصه تیرېده چې دغه مجموعه تر ټوله لشکر منظمه او قوي وه او ټول په اسلحه داسې پټ وه چې بې له سترګو یې بل ځای نه معلومېدی. زرغونه ټولۍ چې دا ټولۍ د مهاجرینو او انصارو څخه جوړه سوې وه او د دې ټولۍ قومندان په خپل رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وو. په دغه ځای کې په خپل رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د دغه ټولۍ مشرتوب کاوه. ابو سفیان ویل سبحان الله، یا عباس دغه څوک دي؟ عباس رضی الله تعالی عنہ ویل تا ونه پیژنده؟ ویل یا والله نی پیژنم، دا څوک دي؟ کم وخت چې ابو سفیان دغه ټولۍ حرکت، انضباط او عسکري قدرت ولیدي چې په نورو ټولو قبایلو کې داسې انتظام، قوت او حرکت نه ولیدلی، نو خود په ډیر تعجب سره وویل یا عباس دغه څوک دي؟ په والله هیڅوک ته دغه ټولۍ مخ ته نشي درېدلی او هیڅوک یې د مقابلې طاقت نه لري. عباس رضی الله تعالی عنہ وویل دا رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دی په مهاجرینو او انصارو کې. ابو سفیان دغه لشکرو په لیدلو سره و عباس رضی الله تعالی عنہ ته وویل په والله ستا د وراره پاچهي ډیره لوی سوې ده. عباس رضی الله تعالی عنہ وویل یا ابا سفیان دا پاچهي نه ده بلکې نبوت دی. ابو سفیان ویل هو نبوت دی. بیا نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و ابو سفیان ته د تلو اجازه ورکړه. ویل اوس نو مکه مکرمه ته ولاړ شه. د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دغه کار څخه مقصد دا و چې ابو سفیان ټول لشکر د اسلحه او جنگي طاقت سره وویني. ځکه ویل که ابو سفیان دغه لشکر ونه ویني، اسلحه او استعداد یې ونه ویني او مکه مکرمه ته ولاړ شي، ممکن خپل رائے او نظر ته تغییر ورکړي او بیا د جنگ اراده وکړي. حال دا چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم جنگ او وجنه نه غوښته. دا یې خوښه وه چې مکه مکرمه بې له جنګه تسلیم شي، نو ځکه خپل قواوی په ابو سفیان ولیدي او کوم وخت چې ابو سفیان دغه قوي لشکر ولیدي هغه هم پوسو چې جنگ فائدہ نه لري. مکه مکرمه بلا هر عذر باید تسلیم کم. ابو سفیان مکه مکرمه ته داخل سو او هلته په لوړ आवाज سره ناری کړه یا معشر قریش دغه محمد صلی الله علیه و آله وسلم دی د دون لشکره سره در تراغلی چې تاسو هیڅ مقاومت نسی ورسره کولای. د قریش مشران چې په هیڅ نه دي خبر پر راټول سو ویل څه خبر دی راوړی دی؟ ابو سفیان ویل لشکر دی، ټولیان دي، قبیلی دي، تسلیم سي چې سالم پاتې سي. هند بنت عتبه چې د ابو سفیان شزوه هغه وبېرېده چې ابو سفیان مکه مکرمه مسلمانانو ته تسلیموي او دا په دې کار نه ورازي چې مکه مکرمه دي مسلمانانو ته تسلیم سي.
ځکه دا هغه مسلمانان دي چې په بدر کې د دې ورور پلار او اکاور ووجل او اوس مکاور تسلیم سي. دا کار یې بالکل نو خوش او په قهر سو. ابو سفیان یې ترجره یا بریتو ونیوي او پر نورو مشرانو یې ناری کړ مکه مور تسلیموي. خو ابو سفیان وایي یا ور تسلیم یې کوي والله تاسو ټول وجني. هند چې ډیره په قهر او غضب کې و ویل ابو سفیان ووجني. دغه احمق چاغ او پند وایي تسلیم سي دی ووجني. دا ډیر بد مشر دی. د دې په عوض چې پر جنگ مدلاوره کې دوی مو په تسلیمېدو امر کوي. ابو سفیان ویل هوښیار اوسئ چې د دې په خبرو مغرور نشئ. والله ټول وجني. ما په خپل سترګو ولیده بني سلیم، تمیم، خزاعه، فلانی او فلانی قبیلې می ټول ولیده چې را رهیدي. والله کې یوازې انصار او مهاجرین راوسته هیڅوک د هغو قوت او طاقت نه لري. قریش ول چاره څه ده؟ ویل تسلیم سي. ویل څنګه تسلیم سو؟ ابو سفیان ویل کڅوک د ابو سفیان کور ته ننوته په امان دي. قریش ویل خدای دې خوار ک موږ ستا په کور کې ځایږو چې ستا په کور نه نفسو. ابو سفیان ویل کڅوک مسجد الحرام ته ننوته هغه هم په امان دي. قریش ویل یا ابا سفیان په مسجد کې هم نه ځایږو. ابو سفیان ویل کچا د خپل کور دروازه په ځان پسې وتړل هغه هم په امان دي. قریش ویل هو دا عامه عفو ده. نو ټول مخ پر خپل کورو رهیسوه خپل اهل او اولادونه سره راټولوي او په کورونه نوځي. دروازې په ځانو پسې تړي. ویل چې څوک مو د باندې او پر لارو و نه لیدل سي ځکه وژل کیږي. اوس نو د مکې مکرمه اهل او اوسیدونکو د تسلیمېدو نیت وکړي. خو د قریش او مکې مکرمه ځینو بېباکه او مغروره خلقو دا اراده وکړه چې موږ د مسلمانانو سره جنگیږو. نو ځینې اوباش او لچک خلق د عکرمه ابن ابي جهل، صفوان ابن امیه، سهيل ابن عمرو، حارث ابن عبید الله، حارث ابن هشام، عبد الله ابن ربيعه او نور سره یو ځای سو. ویل که قریش کامیاب سو خو موږ د دوی سره یو او که قریش مغلوب سو هر څه چې مسلمانانو غوښته هغه به ور سره وکړو. دغه خلق په خندمه کې سره یو ځای سو. د مسلمانانو سره د جنگ کولو اراده لري. په دغه ډله کې یو سړی د بني بکر د قبیلې وو چې حماس ابن قیس نومېدی. نو دغه سړی په خپل کور کې اسلحه سره برابرول او یو ځای کول. ښځه ورته وویل دغه اسلحه د چی د پاره یو ځای کوي؟ د ویل د محمد او د هغه د اصحابو د جنگ د پاره. ښځه ورته وویل په والله د محمد او د هغه د اصحابو و مخته هیڅوک او هیڅ شی نشي درېدلای. د ویل والله زما دا امید دی چې زبه د هغو څخه ځینې ستانو کران کم، یعنی بندیان به ونیسم او زموږ مریان به وي. نو دغه سړی هم په هغه کسانو کې وو چې د مسلمانانو د جنگ د پاره د قریشو سره یو ځای سو. په یاد ولرئ دغه سړی پاته قصه به لږ ورسته درته وکم. نو دغه قریشو دغه کوچنی لشکر سره راټول سو او په هغه حصہ کې دی چې د هغه طرفه څخه خالد ابن ولید رضی الله تعالی عنه راځي. هل تبع رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د مکه مکرمه پر څلورو اطراف لشکر را رهي کی. یعنی لشکر یې پر څلورو حصو ویشي چې مکه مکرمه ته د څلورو لارو څخه ور داخل سي. هغه اول تقسیم چې پر 5 حصو وو د جنگ د پاره وو. که قریش جنگ کولای لشکر د جنگ د پاره تیار وو. مگر اوس و مکه مکرمه ته داخليده و هغه تقسیم ته ضرورت نه لري. نو یې لشکر و څلورو حصو ته وویشي چې د لشکر د هرې حصې مشران او قومندانان دغه نفر و: خالد ابن ولید، زبیر ابن العوام، ابو عبیده عامر ابن الجراح او سعد ابن عباده رضی الله تعالی عنهم اجمعین. و خو سعد ابن عباده رضی الله تعالی عنه په هغه وخت کې چې د ابو سفیان مخ ته تیرېدی و هغه ته ویلی و چې نن ورځ د قصابی ورځ ده، نن ورځ د مکه مکرمه حرمت حلالیږي،
یعنی دا چې په مکه مکرمه کې جنگ او وژنه حرام دي، خو نن ورځ جائز او روا ګرځي. نن ورځ الله جل جلاله قریش ذلیل کړه. دغه خبر ورسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته ورسېدی. نو عثمان ابن عفان رضی الله تعالی عنه او عبد الرحمن ابن عوف رضی الله تعالی عنه ورسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته وویل: یا رسول الله، موږ بیریږو چې سعد ابن عباده رضی الله تعالی عنه به په قریشو کې قتل او وژنه وکړي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل: داسې نه ده، بلکې نن ورځ د رحمت او مهرباني ورځ ده. نن ورځ داسې ورځ ده چې کعبه شریفه پکې معظمه کیږي، ځکه د بوتانو څخه خالی کېده. په نن ورځ کې الله جل جلاله قریش معزز کوي، ځکه دا د قریشو عزت دی چې و اسلام ته داخل سي. بیا نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم امر وکړي چې د سعد ابن عباده رضی الله تعالی عنه څخه دی بیرغ واخیستل سي، د قومندانۍ څخه ایسته کړل سو، مګر د دې لپاره چې په خپل سعد رضی الله تعالی عنه او انصار دغه د په استکولو خپنسي. نو یې بیرغ وقیس ابن سعد ابن عباده رضی الله تعالی عنه ته ورکړي چې په خپل د سعد رضی الله تعالی عنه زوی و، یعنی د پلار څخه واخیستل سو او زوی ته ورکول سو. دا د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم حکمت، توحید او ښه تصرف و چې د خپل اصحاب کرامو سره څنګه معامله کول. لشکر د څلورو طرفو څخه حرکت وکړي او ورته ویل سوي و چې د خیف په منطقه کې به د جبل هند سره یو ځای کېږي، چې دغه منطقه و مکه مکرمه ته نږدې و. او دا چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ولې دغه خیف د مسلمانانو د لشکر د یو ځای کېدو لپاره انتخاب کړي، په دې کې یو حکمت و. ځکه دا هغه ځای دی چې په پخوا کې د قریشو مشران په دغه ځای کې سره راټول شوي وو او پر دې عهد او قسم کړی وو چې د همیش د پاره به د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سره جنگیږو، هیڅ وخت به نه تسلیمیږو او نه به صلح ورسره کوو. خامخا به محمد صلی الله علیه و آله وسلم وجنو. د قریشو دغه وعده او قسمونه په دغه خیف کې و. نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په خیف کې د دې لپاره واړول چې قریش هغه خپل عهد او قسمونه په هغه ځای کې مات کړي کوم چې دوی حالته دغه عهد او قسمونه سره کړی و. نو یې د لشکر څلور سره حصے امر کړی چې ټول به د خیف سره یو ځای شي. او لشکر ته یو بل امر دا هم و چې مده چا سره جنگ کوي او مڅوک وژني به له هغه کسانو څخه چې جنگ در سره کوي، ولی چې موږ جنگ او وژنه نه غواړو. به له لسو نفرو څخه دغه لس نفر چې مو هر چیرې پیدا کړه وژني یې، که څه هم د کعبه شریفه په پوښو ځړیږي، په هر حال کې دغه لس نفر ووژني چې په دغه لسو نفرو کې شپږ یې نر او څلور یې ښځې وي، چې نومونه په داسې ډول سره دي: عکرمه ابن ابي جهل، حبار ابن الاسود، عبد الله ابن سعد ابن ابي سرح، مقياس ابن صبابه الليثي، حويرث ابن نقيد، عبد الله ابن هلال، چې دا نر او د نرانو په نومو کې هلته د سیرت په کتابو کې لږ اختلاف شته. او ښځه هند بنت عتبه چې د ابو سفیان ښځه وه، دا هم د اسلام ډیره سخته دشمنه وه. او دا هغه څوک ده چې د احد په ورځ د سید الشهدا سیدنا حمزه رضی الله تعالی عنه سره هغه بد او ناوړه وضعیت وکړي. ساره چې د عمرو ابن هشام آزاد سوی منځوه، او دا هغه څوک ده چې د حاطب رضی الله تعالی عنه لیکه و قریش ته وروړي او ونیول شو. فرتنی او قرینه چې دغه دوی منځوي او غزلی به ویلې لکه زموږ د وطن مسليانې، خو په غزلو کې به همیشه د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم زم او بد ویل. عکرمه په دې سبب په دغه لسو کسانو کې شامل وو چې دی او د پلار د اسلام شدید او سرسخت دشمنان وو. او عبد الله ابن سعد ابن ابي سرح هغه څوک دی چې وحی لیکلی او بیا مرتد. د مقیاس ابن صبابه جرم داو
چې دی کافر و او ورور یې چې قیس ابن سبابه نومېدی مسلمان و. دغه مسلمان قیس د احد په ورځ په هغه بد حال کې چې په مسلمانانو کې ګډوډي پیښه شوه او یو د بل نه سره پیژنده د یو بل مسلمان د طرفه په خطا کې ووژل شو. نو مقیاس ابن سبابه دغه کافر ورور یې مدینه منوره ته ورغلی او ویل زه مسلمان یم. بیا یې د ورور دیت وغوښتی. دیت هم ورکول شو ځکه چې ورور یې چې مسلمان وو د بل مسلمان د طرفه په خطا کې وژل شوی وو. پس له هغه څخه چې د ورور دیت یې واخیستی بیا هغه د ورور وقاتل ته ورغلی او هغه یې ووژي. دیت یې واخیستی او غدر یې وکړ. بیا مرتد شو او مکه مکرمه ته ولاړ. نو ځکه رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و فرمایل چې دغه مقیاس هم باید ووژل شي که څه هم د کعبه شریفه په پوښو ځړیږي. حبار ابن الاسود هغه څوک دی چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم لور زینب رضی الله تعالی عنها ته د هجرت په ورځ په مخ کې ولرېدی او د اوښه څخه یې لاندې وغورځول او دا پر یو ډبره ولوېده چې دغه لوېدلو په سبب یې هغه د نس کوچنی ولوېدی. مقصد دا چې دغه لس نفرو هر یو داسې یو خاص جرم درلودی چې دغه لائق و چې باید ووژل شي. لشکر دغه اوامرو تر اوریدلو وروسته د مکه مکرمه پر طرف حرکت وکړ. هلته په مکه مکرمه کې د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ پلار ابو قحافه رضی الله تعالی عنہ چې په سترګو هم معذور و د کور لري راوتلی دي او پر یو غونډي د خپل کوچنی لور یا المسی سره ولاد دي چې حالات وویني. که څه هم ابو قحافه رضی الله تعالی عنہ په سترګو معذور و څه نه لیده. نو به دغه انجیلی څخه پوښتنه کوله چې څه شوینه. هغه ویل یو لو سیاهي معلومیږي. ابو قحافه رضی الله تعالی عنہ ویل دغه لشکر دی. پس له څه وخت ویل اوس څه شوینه. انجیلی ویل هغه سیاهي سره ویشل کیږي. دا ویل ټولې ځنی جوړیږي. بیا ویل اوس څه شوینه. انجیلی ویل هغه سیاهي زموږ پر طرف را رهیسوه. ابو قحافه رضی الله تعالی عنہ ویل اوس نو کوړه درځه باید وکورته ځان ورسو. مگر څنګه چې ابو قحافه رضی الله تعالی عنہ ډیر سپینجری او ضعیف وو. ژره داس سپینه ولکه سپین پنبه او په عین وخت کې پسترګو هم معذور وو. نو پر لارې ډیر قرار دی. کوړه نور رسیدلی چې لشکر پر سره ورسېدی او ابو قحافه رضی الله تعالی عنہ یې بندي ونیوي. نو یې اول و ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ ته ورسپی. هغه د اسلام په دین قناعت ورکړي او بیا یې د بیعت لپاره ورسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته ورستی. ویل یا رسول الله دا زما پلار دی بندي نیولې دي او دی غواړي چې مسلمان شي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و فرمایل و شیخ ته مو تکلیف ور کړی دی کجماعت ویلی وای زبو رغلی وای چې بیعت را سره کړی وای. تاسو د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دغه رحمت او شفقت ته وګوري چې د خپل اصحاب سره درلودي. دا د جنگ ورځ ده. دا د مکه مکرمه د فتح کولو ورځ ده. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي کبه ماته ویلی وای زبو رغلی وای. ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ وویل یا رسول الله ته د دې مستحق یې چې دی وتا تراس. نو ابو قحافه رضی الله تعالی عنہ مسلمان شو او دا د عجایب څخه ده. ابو قحافه رضی الله تعالی عنہ صحابي دی. زوی ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ صحابي دی. د ابو بکر رضی الله تعالی عنہ زامن او لونی د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم اصحاب دي. حتی د ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ المسی صحابي دی. چشکاره مثال عبد الله ابن زبیر رضی الله تعالی عنہ دی. څلور نسل ټول د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم اصحاب دي او بیل ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ څخه بل داسې څوک نسته چې څلور نسل دي اصحاب دي. دا چې د یو چا څلور نسل د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم اصحاب وي دا ابدي شرف او عزت دی چې یوازې د ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ په نصیب شوی دی.
اوس نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د لشکر سره و مکه مکرمه ته داخل سو او سر یې په عجز او تواضع سره کښته ځړولی و تر داسې اندازې چې د مبارکې ږیرې وریښتان یې د هغه خپل بوده وزن ته رسېده. دا د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم تواضع و چې د خپل رب په مقابل کې عجز او تواضع کول. دا داسې وخت او موقع و چې په هغه کې عزت او کرامت، نصرت او کامیابی و، مگر رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په دغه ځای کې عجز او تواضع کول. دا و موږ ته درس او لارښوونه ده چې د نصرت او کامیابی په وخت کې رب عز وجل هیر نکو، غرور، لویی او تکبر را څخه ونسی، بلکې تواضع وکړو او د الله جل جلاله شکر ادا کو. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم مکه مکرمه ته ورهدي او په لوړ आवाज سره سوره الفتح وایي انا فتحنا لك فتحا مبینا او خلق اوري. د لشکر اوله حصه چې وخیف ته ورسېده هغه د زبیر ابن العوام رضی الله تعالی عنہ ډله و. منطقه تر تسلط لاندې راوسته، خپل افراد او قوه شاوخوا نشر کړه او د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د پاره یې خیمه ودرول. بیا نو رسول الله محمد مصطفی سرور کائنات صلی الله علیه وسلم را ورسېدی. اوس نو د قریشو هغه کوچنی لشکر چې د څو تنو څخه جوړ شوی وو کله دا قدرت لري چې د مسلمانانو په مقابل کې ودرېږي. خو کوم وخت چې خالد رضی الله تعالی عنہ د خپل لشکر سره و مکه مکرمه ته داخليدي، دغه د قریشو کوچنی لشکر یې مخ ته ورته ودرېدی. خالد رضی الله تعالی عنہ ورته وویل یا عکرمه، دا د الله جل جلاله رسول دی او الله جل جلاله مکه مکرمه ور فتح کړه، نو تاسو هم ایمان راوړي او مسلمانان سي، دا تاسو د پاره خیر دی. خو هغه د اسلام څخه انکار وکړي. خالد رضی الله تعالی عنہ ورته وویل خپل کورو ته ننوځي، بیا هم په امان یاست، موږ کار نه درلرو. هغه د کور نه نوتل هم نکړه قبول. خالد رضی الله تعالی عنہ ورته وویل رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم موږ امر کړیو چې جنگ ونکو او څوک ونه وژنو، موږ جنگ نه غواړو، د لارې څخه ایستسي، پرېږدي چې موږ تیر سو. دا یې هم ونه منل، ویل والله مکه ته به نسی را څخه داخل مگر په توره. خالد رضی الله تعالی عنہ ولید چې لار بنده ده، په مخ کې لشکر ورته ولاړ دی او په خبرو هم نه قانع کیږي، نو یې پر خپل لشکر امر وکړي چې پر درځي. د مسلمانانو لشکر ورهیسو او کفار په لار کې ولاړ دي، نه ایسته کیږي. نو خود جنگ شروع شو، ډیر شدید جنگ چې دغه جنگ په نتیجه کې 28 نفر ووژل شو، چې 40 نفر د قریش و او 4 نفر د هوذیل د قبیله و چې د قریشو ملګری و. ورونو د وژل شوو کسانو په شمیر کې اختلاف دی، څوک یې 13 یا 14 نفر بولي او د مسلمانانو څخه یو نفر هم ونه وژل شو. مګر بیا هم د خالد رضی الله تعالی عنہ په لشکر کې 2 نفر په داسې ډول ووژل شو چې هغه د لشکر څخه جلا شوی و او پر بل لار رهي و، چې هغه 2 نفر کرز ابن جابر الفهري او خنیس ابن خالد ابن ربيعه و. کوم وخت چې کفارو دغه حال ولیدي چې قتل او وجنه په دوی کې شروع ده او د مسلمانانو څخه یو نفر هم نه دی وجلی، نو ټول وتښتېدل. عکرمه ابن ابي جهل او صفوان ابن امیه تر مکه مکرمه د باندې وتښتېدل. د مکه مکرمه شار یې پریښاوه. خالد ابن ولید رضی الله تعالی عنہ په تښتېدلو نفر پسې نفر ولېږل. خو اول به د هغه حماس ابن قیس قصه درته پوره کم، هغه چې د مسلمانانو د جنگ د پاره یې اسلحه سره یو ځای کول. دغه سړی چې په دغه جنگ کې د مشرکانو سره وو او اوس یې ماته وخوړه، دا هم په چشت خپل کور ته ولاړی او خپل ښځې ته وویل دروازه وتړه. ښځې ورته وویل هغه ستا خبرې څه سوې چې تا ویل په والله زما امید دی چې ځینې مسلمانان به ستا نوکران کم. حماس د خپل ښځې جواب په شعر سره ووایه او ویل انکی
لو شهدت يوم الخندمة إذ فر صفوان وفر عكرمة واستقبلنا بسيوف المسلمة يقطعن كل ساعد وجمجمة ضربا فلا يسمع إلا غمغمة لهم نهيت خلفنا وهمهمة لم تنطقي في اللوم أدنى كلمة. خندمه د دغه ځای نوم دی چې د خالد ابن ولید رضی الله تعالی عنه او د مشرکانو جنگ پکښې وسو. اوس نو دغه حماس د خپل ښځې په جواب کې وایي که تا د خندمې ورځ لیدلې وای چې صفوان او عکرمه تښتېده او زموږ په مخه د مسلمانانو داسې تورې راغلې چې بازوګان او سرونه یې پرې کول، داسې وهل یې کول چې بې له غمغمې بل شی نه اورېدل کېدی. غمغمه و هغه آواز ته ویل کیږي چې جنگي قهرمانانو به د جنگ په وخت کې د تورو د وهلو سره کاوه. نو حماس وایي چې دوی داسې وهل کول چې بې له دغه آوازه بل شی نه اورېدل کېدی. موږ ځغستل او زموږ تر شا د دوی راپسې هی هی او غړمبهارې وو. نو پام کوه چې د ملامتۍ یوه کوچنۍ کلمه هم راته ونه وایه. دا خو د هغه حماس نتیجه وه چې خپلې ښځې ته ویل چې زما دا ټینګ امید دی چې ځینې مسلمانان به ستا نوکران کم. خیر، مشرکان وتښتېده او خالد ابن ولید رضی الله تعالی عنه په دغه تښتېدلو خلقو پسې نفر ولېږل. علي ابن ابي طالب رضی الله تعالی عنه هم په دغه تښتېدلو نفرو پسې دی چې د هغې جملې څخه یې 2 نفره تعقیب کړي دي چې یو یې عبد الله ابن ابي ربيعه او بل یې حارث ابن هشام. دغه 2 تښتي او علي رضی الله تعالی عنه تر شا تر پلاس په پسې دی. محترم ورونو، زموږ د بحث پاتې حسابه ان شاء الله تعالی پراتونکي کې واوري. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.